سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ښه اوسېږئ. وخت په خیر. اکرام الله شینواري یم. نن غواړو چې تاسو ته د داسې یو شخص په اړه باندې ووایو چې څنګه هغه له یو ناکام انسان څخه کامیاب انسان جوړ شو، خو خپله حوصله یې د لاسه ورنه کړله، بیا یې هم جدوجهد وکړو او خپل کامیابي ترلاسه کړله. آیا تر اوسه پورې مو د جکما نوم اورېدلی ده؟ جکما یو چینایي شخص و چې نن سبا د دنیا له یو د کامیابترینو انسانانو څخه دی، خو هغه دغه کامیابۍ تر شا ډېرې ناکامۍ وروسته د کامیابۍ مقام ته رارسېدلی دی. پوهېږئ، کله چې هغه پوهنتون ته اپلای کوله نو 3 ځله د یونیورسټي لخوا ریجکټ شو. بیا هم هغه خپل حوصله ونه بایلله او د هارډورډ پوهنتون ته یې اپلای وکړله، خو د هارډورډ پوهنتون لخوا 10 ځله ریجکټ شو. کله چې هغه د هارډورډ پوهنتون لخوا 10 ځله ریجکټ شو نو بیا یې په چاینا کې یو محلي یونیورسټي څخه خپل تعلیم مکمل کړ. چې جکما له پوهنتون څخه فارغ شو نو 13 ځله له کمپنیانو څخه ریجکټ شو چې تاسو موږ سره وظیفه دلته نشئ ترسره کولی. خو جکما بیا هم خپله حوصله د لاسه ورنه کړله او خپله یو کمپني یا خپل یو بزنس یې کولاو کړو چې د علي بابا په نوم باندې و. په لومړۍ سرو کې جکما $3,000 له بانک څخه قرض واخیست، خو په $3,000 باندې هغه ₹1 هم ریوینیو یا ₹1 هم ګټه ونه کړله. څه موده پس جکما له 10 کسانو څخه $50,000 قرض واخیست د بزنس په خاطر باندې، خو په راتلونکي 3 کالو کې علي بابا کمپني چې وه هغه ₹1 هم بزنس ونه کړ، یعنې ₹1 هم ګټه ونه کړله. خو جکما بیا هم خپل حوصله خپل همت د لاسه ورنه کړو او خپل هغه بزنس دپاره یې هلې ځلې تکلیفونه یې وګالل. خو آیا پوهېږئ جکما په 2021 کال کې یو له دنیا د کامیابترینو خلکو څخه دی چې ډېرې پیسې لري. په 2021 کال کې د علي بابا کمپني $219 بلین ریوینیو لري. نو هیڅ کله هم never give up، حوصله جدوجهد د لاسه مه ورکوئ. نو د جکما سټوري مونږ ته دا راښایي چې هیڅ کله هم مه خفه کیږئ، هیڅ کله هم خپل حوصله د لاسه مه ورکوئ. که څه هم چې هغه 13 ځله له جاب څخه ریجکټ شوی، 10 ځله د هارورډ یونیورسټي هغه ریجکټ کړی و. په اولني 3 کالونو کې هغه 0 ریوینیو و، خو له هغه څخه وروسته په دغه 20 کالو کې هغه دومره خواري دومره زحمتونه یې وکړل چې نن سبا علي بابا یو له ټاپ کمپنیانو څخه ده او خپله جکما یو د ریچیسټ پرسن څخه دی. نو نیور ګیو اپ. ډېره زیاته مننه.